زما میندو خویندو نن غرب یورپ مغربي معاشرې کفارو ته د خپل مسیر خطا کړلې ته د خپل مقصد نه واړولې ته هغه مور وې چې تا قربانۍ ورکړې وې سره د بچو و مورې په تاسو کې داسې میندې وي چې تاسو اول د شهادت جام د سړو نه مخکې تاسو نوش کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کافرانو ظلمونه کول وهل ټکول ولې تاسو نوی دین راوړی دی نوی مذهب دی تاسو صحابیان یئ نه پرېږدو وجلو وهو ټکو چې څه به د وسه کېدل یو کور دی یو پلار دی یوې زوی دی یوې ښځه ده یاسر دی عمار دی او سمیه رضی الله عنهم درې واړه مؤمنان زوی دی مور دی او پلار دی د کافرانو ظلمونه پې شروع دي یو ځای کې ظلم ته یاسر باندې ظلم دی بل ځای کې په عمار باندې ظلم او وهل ټکول دي د کافرانو ظلم د کافرانو وحشت د هغوی سزاګانې بل ځای کې په یو مسلمانه خور باندې مور باندې سمیه رضی الله عنها باندې ظلم دی ظلم محمد رسول الله علیه السلام چې کله ورځي او درې واړه د یو کور مور هم وهلی کېږي خو خاوند هم وهلی کېږي زوی هم وهلی کېږي ورته وایي صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه و د یاسر کورنۍ صبر وکئ الله تاسو له بالضرور خامخا جنت درکړي سو جنتیان په دې حالتونو کې زړه د کافرانو نه یخېده دا سمیه رضی الله عنها وې تړله وهل ټکول د دې امت فرعون ابو جهل دی راغی او نیزه راواغسته او دای په شرمګاه باندې وواله او شهید کړه لقب ورکړه شو اول شهیدة فی الاسلام په اسلام کې اوله شهیده هغه سمیه رضی الله عنها زمونږ نه مور جوړه شوه تا داسې قربانۍ ورکړې دي مورې میندې بچو ته نصیحت کوي بچی مور ته نصیحت نه کوي موږ نصیحت نه کوو موږ خپلو میندو ته صرف هغه تاریخ را په یادوو سمیه عائشه فاطمه آسیه دا ټول شته زموږ په هر کور کې شته دی خو د سمیه تاریخ دې لا نه دی ویلی ته د عایشې د حیا نه نه خبره ته د فاطمې رضی الله عنها نه نه خبره څومره حیا وه پکې د عایشې نوم زما په هر کور کې بلکې هر فیملی کې به دا نوم څومره ډېر ولې ږدو ځکه عایشه نوم ږدو چې دا د محمد رسول الله علیه السلام بیبي او زمونږ مور وه او د ابوبکر صدیق لور وه الصدیقة بنت الصدیق داسې زنانه وه ولې ږدو ځکه ږدو وعائشې د عایشې د کردار نه خبره شي هغه فرمایي زمونږ او ستاسو دغه مور وایي موږ ته نوڼه د میندو په نقشو قدم ځي نوڼو له پکار ده چې د میندو لاره ونیسي نن د عایشې نوڼه دي دا ټولې دا د فاطمې نوڼه دي پکار ده چې د خپلو میندو نیاګانو په لاره روان شي